د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځه نه بعد سنتونه اول دا دو ضروري دي او کدا څلور نو زما معزز ورونو یاد ساتئ د جمعې په ورځ باندې کله تاسو د جمعې منځ کو نو بهتره طریقه دا ده د جمعې د مانځه نه بعد بیا څلور رکعات سنت وکړئ څلور رکعات او څلور رکعات نه بعد بیا دو رکعات وکړئ اول څلور رکعات وکړئ د جمعې د مانځه نه بعد او بیا دو رکعات دا څلور نه بعد دو رکعات وکړئ دې ځکه زمارونو دا مسله یاد ساتئ زمدا نوجوانان رونه دی د جمعې په ورځ باندې منځو کې او بس بیا روان شي ډېر حضرات د جمعې په ورځ باندې سنت نه کوي زمارونو دا خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او دی څلور رکعاتو باندې یا مثال دی دو رکعاتو باندې بس تاسو مرټې مولږي یو 15 منټه باندې پیو لګي او دی 15 منټو نه تم خواړې مثال دی د الله د رسول د سنت نه مخواړې او لار شي بهر په غب شپ باندې مشغول شي زمارونو د جمعې د مانځه نه بعد سنت کوي دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده په دې وجه باندې د جمعې د مانځه نه بعد سنت ضروری کوي هر جمعات کې چې منځ شي نو تاسو بیا شاته وګورئ دا ټول نوجوانانو طبقه دا ټول بهر وزي کورونو کې دی بیا منځونه خو نه کوي په دې وجه باندې دا 12 رکعات سنت چې کوم د ورځې دي نو د دې پابندي کول نبی رسول الله حدیث کې فرمایي چې کوم انسان دا 12 رکعات سنت کوي د سحر 2 رکعات او د ماسپخین 6 رکعات دي اول 2 رکعات او څلور رکعات او بعد کې 2 رکعات او د ماخام 2 رکعات او د ماسوتن نو نبی رسول الله فرمایي دلته د جنت د داخلي دلو زیره ورکړي نو ان شاء الله دا سنت خامخا کو